په وفادار سړي الزام که لګي بد به کېږي په بې وفا کې الزام لګي نو په ځای به لګي او مینه مې کړې د منکر نه یم غازي نادانه دغه په ما کې الزام لګي نو په ځای به لګي ډېر زبردست نو اوس چې ورګه منظر پروګرام شروع دی هغه دی هغه یې دت کړی دی ښه صحیح دی ټیک دی صحیح دی لګیا دی تهدید نه کوي جرګې پورې دې صبر وکړي زما بشي خو څه مودې پورې دې صبر وکړي او سره د سوده دغه خان له خپل قرض ورکړو خو دومره ده چې د غرمې پورې دې صبر وکړي ډېر زبردست السلام علیکم ګرانو کتونکو اشفاق خان یم یو نوی مرکې سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم نن سره غازي نادان ناست دی نور کله خو دې د خلکو نه مرکې کوي خو موږ یې چې راشي نن د ده نه مرکه وکړو څنګه دی خوښه ده هرکلی په خیرالي ورته یم السلام علیکم اشفاق خان ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو نو مینه ستاسو ډېره زیاته مننه چې موږ له وخت راکړه په وجه د دې چې تاسو خپله داسې کس یې چې زیات نه اوسګارئ په خپلو هلو ځلو کې لګیا نو هرکلی په خیرالي ته یم چې نن زموږ کم کتونکي دي نو په هغې باندې دا خبره یادوي چې غازي نادان زموږ په چینل باندې تاسو لیدلی دی خو نن په مرکه کې موږ سره په ډومبي ځل باندې ناست دی نو هرکلی په خیرالي بیا ورته یم ډېره زیاته مهرباني وروره چې تاسو موږ له موقع راکړه ډېره مننه نو خبرې اترې خو هم دې سره کېږي به روانې به خو لنډ غونته تعارف ورسره خپلو کې او کمې سیمې سره تعلق لري اشفاق بھائی ډېره زیاته مننه زما تعلق بنیادي چې کوم دی هغه د دیرا پر سره دی ډوک دره شرینګل او تقریبا 20 کالو نه موږ په پېښور کې میشته یو دلته ژوند ښه ډېره زیاته مننه نو غازي نادان صاحب د کلام لمن به رانیسو کلامونو کې خوږو کتونکو ته سړوان دی کې ډېره مننه بھائی بس زه به اشفاق بھائی دغه کلام ستا ملګرو ته ووایم د هغې نه مخکې به یو دوه شعرونه ووایو چې تهدید نه کوي جرګې پورې دې صبر وکړي زما بشي خو څه مودې پورې دې صبر وکړي او سره د سوده دغه خان له به خپل قرض ورکړو خو دومره ده چې د غرمې پورې دې صبر وکړي او هغه د بل دي شي د بل ډولۍ کې کینې دي خو هغه د بل دي شي د بل ډولۍ کې کینې دي خو لږ شان زما د جنازې پورې دې صبر وکړي او دغه غزل دی چې یو پر اختیا که الزام لګي نو په ځای به لګي او پر اختیا که الزام لګي نو په ځای به لګي او په ما او تا که الزام لګي نو په ځای به لګي او د ړندو کلی دی دروغ او رښتیا نه ویني څوک دلته په چا که الزام لګي نو په ځای به لګي او جنۍ سینګار چې ته کوې نو بیا زموږ د زړونو په تا د غلا که الزام لګي نو په ځای به لګي او په وفادار سړي الزام که لګي بد به کېږي په بې وفا کې الزام لګي نو په ځای به لګي او مینه مې کړې د منکر نه یم غازي نادانه دغه په ما کې الزام لګي نو په ځای به لګي ډېر زبردست په زور یې نږدي پر رضا روغې ته غاړه نږدي په زور یې نږدي پر رضا روغې ته غاړه نږدي او ما ورته ایښې خو اشنا روغې ته غاړه نږدي دا سړی ولې د هېچ چا نږدي خبرې ته غوږ دا سړی ولې د هېچ چا روغې ته غاړه نږدي او د دغه زوینه بل بدبخته په جهان نشته دی چې ورسره نن خپل بابا روغې ته غاړه نږدي او قسم دی دومره بدنصیبه یم غازي نادانه چې راسره نن خپله سا روغې ته غاړه ډېره مننه دا غازي نادان چې څو شعرونه یې ستاسو مخکې وړاندې کړه نننۍ مرکه کې خو موږ دې په لنډ وخت کې راټینګ کړه چونکې دې خپله یو مرکې ته راغلی خو بیا دپاره به انشاءالله بیا دې سره کېنو داسې خوږو خلکو سره به کېنو تر هغه وخته پورې ما د اشفاق خان لره کې اجازت په لوی الله سپارم د الله په امان